یعنی اسلامي خطوط په ټوله کې اووه خطه دي. ثلث په اوله درجه کې قرار لري. اوس په افغانستان کې هم زموږ خطاطان الحمدلله په ثلث کې ښه لوړ لاس لري. نو حتی زموږ استادان دي چې په الجزایر او یمن او دوبۍ او دې ځایو کې دوی مسابقې ورکړي دي، ګټونکي اعلان شوي دي. گذشتګانو هغوی هنر ته ډېر زیات کار کړی و او د همدې هنر له لارې نه یې ښه معرفي د افغانستان کړې وه. دا ملک په ډېرو ځایو کې د هنر له وجې نه معرفي و. هنر خو یو بحر ده، د دې بحر په څپو کې را روان یو. شاعر وای خوبرویان را که دیدی عاشق رویش مباش، عاشق نقاش باش. دا د انسان ذهن ته خوښي وربخي او هر هنرمند په د خپل هنر کې خوښ ده. پیدا دی که کوم خط؟ اول راځه مکتب خصوصی آبر یوه ری لري لاندې کې د کار لږ فاصله ورکړه، نږدې خوا نه یې ونیسه. فاصله ورکړه، الفاصله د پټۍ سره راځه. بس 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 لږ جګ لاړې. بل ته هم ښه وګوره که برابر یې کړه، جګ نه سي. کلیوال صاحب ښه راغلی. انشاءالله دا زموږ یو ادنا هنر ته چې هغه د هنر په لاره هم سم نه وي روان شوي تر اوسه پورې. بیا هم کوشش کوو چې دغې لاره کې مخکې لاړ شو انشاءالله. او لګیا یو نو دغو کارو کې دا زموږ اوس پیشه ګرځېدلې ده او خرا به انشاءالله مخکې پکې ځو. هنر خو یو بحر ده، د دې بحر په څپو کې را روان یو او مخکې به ځو. شاعر وای خوبرویان را که دیدی عاشق رویش مباش، عاشق نقاش باش. نو دغه هنر هم
ربط لري له همدې خبرې سره چې لوی نقاش او عظیم نقاش چې لوی رب ده زموږ نقشونه یې کړي، زموږ تصویرونه یې کړي او موږ یې مجسم کړي یو، موږ یې پیدا کړي یو، د هغه پېژندنه باید کوم کار کې چې موږ لګیا یو دا هم یو د هنر یوه برخه ده او په دې هنر کې زموږ دغه تجربې دا ښیي چې دا د انسان ذهن ته خوښي وربخي او هر هنرمند په دا خپل هنر کې خوښ ده. د خپل هنر نه هیڅوک هم ناراضه نه دي. که ناراضه یي د روزګار نه به ناراضه یي. روزګار علیحده شی ده او هنر علیحده شی ده. او چې کله یو انسان له خپل روزګار سره سازګاري کوي او قناعت کوي، هغه نو د هغه انسان خپل فکر او اندیشه ده چې د خپل فکر اندیشې نه کار اخلي او الله تعالی ورته یو فکر ورکړی د هغه نه فقط کار اخلي دی. په دې کار اخیستنې کې دومره دی کولی شي چې هغه ځان ته آرامتیا وروبخي، سکون وروبخي چې دا د الله تعالی حکم هم ده چې تاسې آرام او ساکن او په آرام او مغزو باندې فکر وکړئ. اول د الله تعالی په کائناتو کې فکر وکړئ، بیا د خپل ځان لپاره فکر وکړئ. افلا یتدبرون افلا تعقلون دا آیاتونه ډېر زیات راغلي دي. نو دغو کې باید موږ او تاسې هم دا فکر وکړو چې د خپل ځان د خوښۍ او سکون لپاره څه کولی شو. هغه یوه لاره دا هنر ده. هر انسان که غواړي چې لږ آرامتیا ته راسي، سکون ته راسي، نو دغسې هنرونه لږ لږ باید ځان سره ولري. اسلامي خطوط دغه کوم چې موږ او تاسو الفبا نه یې شروع کوو، دا ټول هغه اسلامي خطوط دي چې قرآن په دې باندې موږ او تاسو ته رسېدلی. د دې خطو برکت ده چې قرآن ټول موږ ته مجموعاً د خط له برکته رسېدلی. او داسې نه پوهېږم چې دا به مقوله وي که حدیث وي غاړه مې بنده نه شي، نو وایي چې الخط نصف العلم، خط نیم علم ده. او نیم علم په دې ورته ویلی شي چې نو د خط د علم انتقال ټول موږ او تاسو ته په دې راسوی ده. ننني عصر کې که تکنالوژي مخکې لاړه خو وروستیو کې مخکې لاړله، نو هغو 1400 کاله کې چې دا د موږ او تاسو قرآن او پیغمبر تاریخ ده، دا 1400 کلن د قمري تاریخ، د دې تاریخ په ایجاد باندې په راتګ باندې د 1400 کلو کې تکنالوژي نه وه. د تکنالوژۍ په پیدایښت باندې موږ تاسو کولی شو د خط نه هم یو څه راکم کو، خو بیا هم د خط نه خلاصی نشته، بیا هم خط ته هر وخت کې ضرورت ده. خو دغه خطونه وه چې موږ ته یې دغه دین را انتقال کړ، قرآن را انتقال کړه، احادیث را انتقال کړل، تر موږ یې راورسول. نو ځکه ورته نصف العلم ویل شوی ده. کلیوال صاحب، هنر د یو ملک پیژندګلوي او پیژندنه د یو ملک په دې باندې کېږي. اوس که موږ تاسو وګورو همسایه هېوادو بالخصوص ایران دې خط باندې ډېر زیات کوشش کوي. هغوی نه مصرف پرې زیات ده، نه وخت زیات لري، نه هم دغه کوم کار له دې نه ارزښتمند نشته ورته چې هغه باندې هغه وکړي، وخت ضایع کړي. اصلا دا موږ یو چې د دې په ارزښت باندې یو څه ځان بې خبره ښیو. دا هنر ډېر یو لوی ارزښت ده. ما مخکې هم درته ویلې چې د هنر له لارې نه موږ او تاسو خپله معرفي کړې وه. د موږ اسلافو، د موږ او تاسو مشرانو یا مثلا گذشتگانو هغوی هنر ته ډېر زیات کار کړی و او د همدې هنر له لارې نه یې ښه معرفي د افغانستان کړې وه. دا ملک په ډېرو ځایو کې د هنر له وجې نه معرفي و. خو بدبختانه د جنګي حالات او د افغانستان د خلکو بدبختۍ دې ته خلک وادار شو چې یو مړۍ ډوډۍ لپاره هر څه پرېږدي. موږ او تاسو ډېر شیان او ډېر کسبونه او ډېر هغه ارزښتمن شیان له لاسه ورکړي چې یو یې دا خط ده. نو زه غواړم او د موږ او تاسو د وطن اکثره هنرمندان دا غواړي چې دغه بخش ته کار وشي. کار کول په دې معنا نه چې موږ لګیا یو کار کوو، هغه دا دې ته کار نشي ویلی. دې ته کار کول، دې ته اهمیت ورکول دی. دې ته کار کول
د ټکنالوژۍ سره دا همردیفه مخ ته وړل دي. که څومره مثلا دا امارت ته اوس پکار ده چې 50% که چېرته د ټکنالوژیکي یا ډیجیټلي وسایلو نه کار اخلي، موږ غواړو چې 50% دغه هنر اقلا دې نه استفاده وشي. او که چېرته دې نه استفاده وشي هم به په دې کې خطاط، نقاش، رسام، هنرمند او همدغسې د نورو هنرونو کسب والا دا به ټول هغه خپل کار ته متوجه شي، مسؤلیتونه به واخلي، د خپل کسب او د خپل عمل هغه اهمیت به ورته ثابت شي، بیا به پوه شي چې یاره په موږ باندې خلک کار کوي. اوس موږ یو 2 3 4 کټګورۍ کې غواړو امارت نه غوښتنه وکړو. غوښتنه هم دا ده چې اول موږ په مکتبو کې اوس استادان لرو د هنر یا د خط یا د نقاشۍ او رسامۍ په نامه باندې، هسې په نوم استادان. ما مخکې م یادونه وکړه چې مخکې جمهوریت کې یا په نورو دولتو حکومتو د موږ تاسو کې ثقافت همدغسې له پښو لاندې شوی و. ثقافت مضمون به چې راغی لکه د سپورت مضمون فقط تېرېدل به وه، نمرې یې همسې هوایي ورکولې. اوس وخت کې دغه د هنر موږ د معارف وزارت نه یا تعلیم تربیه وزارت نه دا غوښتنه کوو چې د هنر یا د خط استاد باید په مکتب کې معلوم وي، او هغه هم یو ورزیده استاد، امتحان شوی استاد، هغه ته امتیاز قایل شوی استاد. داسې نه چې هغه امتیاز ونه لري او موږ ورته وایو چې ته ډېر ښه استاد یې، هسې په الفاظو کې هغه تشویقوو. هغه استادانو ته باید اهمیت ورکړل شي، ډېر زیات اهمیت په دې ورکړل شي چې دوی راوستل شي، مکاتبو ته جذب شي، او باوجود د دې چې دوی مکاتبو کې جذب وي، هغو ته نورې زمینې مساعدې شي د خپل امرار معاش لپاره یا د هنر د رشد لپاره. حتی په مکاتبو کې اوس یو ګالري نشته. رسامي او نقاشي او خطاطي که چېرته د موږ تاسې یو شاګرد په خط په اصل باندې پوه نشي چې د خط په ارزښت باندې دی له مکتب نه دی پوه نشي، له مکتب نه دی آګاه نشي، نو دی به د خط په اهمیت څه پوه شي، دی به خط ته څنګه کار وکړي، دی به خط سره څنګه علاقه پیدا کړي. دې په خاطر باندې موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه کوو چې خصوصا په معارف کې دې ته خاص ځای ورکړي، او دا به د دوی لپاره یو تاریخي نیکنامي وي. په تاریخ کې به خطاطان، هنرمندان، رسامان، نقاشان د دوی نه خوشحاله وي او دې خط ته به دوی کار کړی وي که چېرته دوی په معارف کې دې ته اهمیت ورکړي. دویمه درجه کې دوی په لوایحو کې دا فوکس وکړي چې ډیجیټلي لوایح که 50% دي، 50% دا هنري لوایحو ته اهمیت ورکړي. ولې د دې په خاطر باندې چې که موږ تاسو مشران توجه ورته ونه کړي، نو یو هنرمند به بیچاره څومره هم ته په تلاش وکړي، کوشش وکړي، د خپل وس مطابق کار کوي. لکه ما غوندې هر سړی همدغه ته په تلاش کې ده چې دې کار ته باید اهمیت ورکړو. دې کار ته اهمیت ورکول د موږ تاسو لپاره ډېرې ګڼې ګټې لري. یو له ګټو نه دا ده چې موږ تاسو د هنر له وجې نه په دنیا کې معرفي کېږو. هر څوک چې هنر ولري هغه خلک کامیابه دي. هر څوک چې خپل لاسي کارو ته او لاسي هنرو ته توجه ولري هغه خلک په دنیا کې په کامیابانو کې راځي، موفقو خلکو کې راځي. ولې د همدې په خاطر باندې ما د همسایه ملکو مثال ورکړه چې هغو هنر ته توجه کړې ده، څه په خاطر باندې کړې ده. هغوی بیکاره نه دي، هغوی باندې مصارف اضافه نه دي. اما په همسایه ملک کې زه په دې باندې خبر یم چې یو شاګرد د هنر 18 ساعته تمرین کوي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې 18 ساعتو نه بعد 4 ساعته شاید هغه خوب وکړي یا 6 ساعته هغه شاید خوب وکړي. بې د دې نه چې دی تمرین کوي بل هیڅ کار هم نه کوي الا ماشاءالله که څه عبادتي هغه د الله تعالی د عبادت په خاطر باندې لږ ځان فارغ کړي. هغه هم موږ تاسو کې اوس بدبختانه معمول ډېر کم ده چې ډېر وخت عبادت ته نه ورکوو. یو مانځه ته که موږ تاسې وخت ورکوو، یو 10 دقیقې وخت ورکوو، هغه خلک هم شاید همدغومره وخت نورو شیانو ته د هغه خپل عبادت ته ورکړي. اما 18 ساعته تمرین دا په خوله یادېږي. د ما ته هنرمند په دې کابل کې په همدې افغانستان کې هنر ته چې څومره هم دی د هنر په فکر کې وي، څومره هم دی هنري شخص وي، 2 ساعته الی 3 ساعته نه زیات نه ورکوي. هغه خلک 18 ساعته په هنر باندې ډېر شاګردان د هغو انسټیټوټونه مراکز هنري د هغو 18 ساعته کوشش کوي دوی تمرین وکړي. نو دغه یو لویه لاسته راوړنه د هغو لپاره. زه بیا هم وایم چې په هغو باندې نه وخت زیات ده او نه پیسې پې زیاتې دي، نه مادیات پې زیات دي. هغو اهمیت ورکړی دی کار ته او په اهمیت یې پوه شوي دي او د همدې هنر نه معرفي شوي دي. درېیمه خبره چې ما کوله چې په اداراتو کې ډیجیټلي
اعلانات یا ډیجیټلي لیکنې راکمې شي. مثال موږ د دفترو لوحې لرو، موږ تاسو په دفترو په ولایاتو کې یا په خپلو ریاستو کې یا په وزارتو کې ډیجیټلي اعلانات یا شعارونه لرو. دغه لکه څنګه چې امارت اسلامي دې ته ډېره توجه کړې ده، همدغسې ادامه ورکړي او د هنر او د هنرمند اهمیت به پکې ثابت سي او په ضمن کې مصارف هم ډېر دې سره زیات راکمیږي. که چېرته موږ یو ډیجیټلي شی او دیوال باندې وهو هغه ډېر زر خرابېږي، او که موږ تاسو یو هنري کار وکړو، یو لاسي کار وکړو، هغه ډېرو پورې دوام کوي. نو دغه درې کټګوریو کې ما یو غوښتنه کوله ویو کې چې د موږ تاسو اراکین ورته توجه وکړو. ښکلا او جلا خو هغه د نقاشانو خپل رنګونه دي، خو دلته موږ درې کټګوریو کې رنګ کوو. یو ډېر عادي رنګونه دي چې هغه بیخي موږ په عادي رنګو کې هغو ته وایو. یو دا وایډر شیټ یا 100% رنګونه او چې هغه یو څه ضد د ګرمې هوا او یخې هوا او د اوبو ضد دی، دا رنګونه دي. او یو هم روغني رنګونه دي چې هغه روغني رنګونه هم نو په دې نورو کې یو څه کلک معلومیږي. هغه بیا خپل موارد لري چې باید بعض ځایو کې روغني ونه کارول شي. داسې ځایونه شته چې هلته روغني کارول مشکل ساز وي. په عموم کې رنګونه ګرم او یخ لري، سرد رنګونه او ګرم رنګونه. هغه د ګرمو رنګو او د یخو رنګو هم بیا خپل موارد دي چې هلته باید وکارول شي. نو د رنګ انتخاب ډېر مهم ده. خطونه خو ماشاءالله اوس بیخي زیات شوي دي. اوس د ټکنالوژۍ له عصر سره ډولونه د خط بېشماره دي، خو په عموم کې د موږ او تاسو هغه پخواني خطاطان او نقاشان هغه کوم چې په خط کې ښه شهرت لري او خط ته یې ډېر کار کړی ده، هغو به د هفت قلمي خبره کوله چې یعنې اسلامي خطوط په ټوله کې 7 خطه دي. خو بیا په 7 خطو کې په جمله د 7 خطو کې ثلث په اوله درجه کې قرار لري. ثلث خط چې ده هغه نو د خطو هغه په اسلامي بڼه کې یا د اسلامي خطو اول خط ځکه ده چې ډېرو ځایو کې په اسلامي شاعرو کې، په اسلامي شعارو کې او په کوم چې د مسلمانانو مربوط شیان دي، مربوطې لیکنې دي، په ثلث باندې لیکل شوي او ډېرې ښایسته راغلي دي. هغه خپل ښایست لري او خپله ښکلا لري. او ثلث خط په عربي ممالک کې زیات مروج هم د همدې په خاطر باندې ده چې خپله زیاته ښکلا لري. اوس په افغانستان کې هم زموږ خطاطان الحمدلله په ثلث کې ښه لوړ لاس لري. نو حتی زموږ استادان دي چې په الجزایر او یمن او دوبۍ او دې ځایو کې دوی مسابقې ورکړي دي، ګټونکي اعلان شوي دي. موږ د هرات ډېر ښه خطاطان لرو. د هرات خطاطان ماشاءالله له نورو همسایه هیوادونه پورته وو په خپلو کارو کې. د کارونه همسایه هیوادو به د موږ او تاسو له خطونو استفاده کوله. خو بدبختانه دا د جنګ بدبختۍ خطاطانو ته هم ورسېدې، دوی هم له مشکلاتو سره مخامخ شوه او همسایهګانو د خط د لیکلو نه یا د خط د استعمال نه یا په نورو مهمو سازمانو کې د خط د ثبتولو نه استفاده وکړه او هغه خطونه چې د افغانانو مربوط وو هغه یې په یونسکو کې په خپل نامه باندې ثبت کړل. لکه څنګه چې نور فرهنګي میراثونه د موږ تاسو له لاسه ووتل، د موږ اسلافو یا د موږ تاسو پخوانیو خلکو ډېر زیات زحمت ایستلی و. د هغو زحمتونه متاسفانه جنګو بدبختیو له لاسه ورتل او نوي نسل دومره توجه ورته ونه کړله.
الا ماشاءالله که بعضې خلکو دومره یو څه کار ورته کړی وی خو په نوي نسل کې خط تقریبا له لاسه ووت او اوس په دا اوسني نسل کې بیا هم یو څه امیدونه ورته شته چې دوی به کار ورته وکړي انشاءالله او هغه کوم له لاسه ورکړي شیان یا له لاسه ورکړی خط هغه به بیا په لاس راوړي انشاءالله. هنرمند بیچاره خو یو هغه قشر ده لکه نورو قشرو کې یا لکه مثال موږ تاسو قالین بافان را واخلو موږ تاسو ډېر ښه قالین بافان یا مثلا دغسې نورو هنرو کې ډېر وتلي کسان موږ تاسو درلودل هغه هم له همدې ضربې سره مخامخ شول. خطاطان هم همدغسې دوی د خپل خط او د خپل هنر د همدې په خاطر پیکه نه کړه چې دوی ورسره علاقه نه درلوده. حکومتونه چې موږ تاسو دا تېر حکومتونه ولیدل حتی یو ډېر عادي شی به چې چا سره پترکه او را به یې وړکې ویښوده هغو ته به دوی نمایشګاوې نیولې او هغه نمایشګاوې چې هغه باندې به ډېر زیات مصارف کېدل ډېر هغه په عامیانه اصطلاح ووایو ډېر خورد و برد به پکې کېده هغه به چا څه کړي وه ډېر یو عادي شی به یې سره نښلولي وه وایي دا نقاشي شوه او دا مثال ما یو هنر مخ ته ویوړه حتی موډلینګ ته هم د هنر نوم ورکړه. اما په اصل کې هغه د موږ تاسو اصلي خطاطان چې خط ته یې کار کړی و خط ته یې زحمت ایستلی و په خط باندې عمرونه خوار کړي وو ډېر زحمتونه یې خپل د عمر مهمه حصه یې خط ته وقف کړې وه هغو خلکو ته په تېرو حکومتو کې چا بلنه نه ورکوله. بیا هم د اسلامي امارت په راتلو سره موږ ډېر منندوی یو چې خطاطانو ته په عموم کې توجه ډېره زیاته کېږي او ډېر کوشش کوي چې هماغه تاسو خبره ډیجیټلي خطونه راکم شي بې د هغو نه خلاصی نشته هغو نه ضرورت ورته شته ډیجیټلي کارو ته هم ضرورت شته.